دا هم سمندري ژوي دي ډول ډول. هلته ممکن داسې شیان ووینئ چې تر اوسه مو نه وي لیدلي. جالب دي. راځئ میوې وګورو. میوو قیمتونه څنګه دي. رښتیا دې خوا ته چپ لاس ته هم همداسې ده تنګې کوڅې غځېدلې دي تر ډېره ځایه. نو بس که راتلی دغه رامبله واټ ته ځان راورسوئ او نور پکې وګرځئ. د ښار د مرکزي میدان یا کازا د کتالونیا څخه بیا د بحر تر غاړې پورې دغه مخامخ غځېدلی واټ چې دی د رامبلا واټ په نوم یادیږي او د بارسلونا مرکزي او مشهور واټ دی. شاوخوا ته یې ډېرې زیاتې هټۍ، رستورانتونه او نور مارکیټونه او شاپینګ مالونه شته. او همداشان خپله په واټ کې هم خلک ډېر ګرځي. د خلکو د ګرځېدو وخت تېرولو لپاره یو مهم مرکز دی. نو راځئ په دې واټ کې هم قدم ووهو. دې واټ ښي لاس ته بیا وړې وړې کوڅې تللې دي چې د ګوتیک سیمې په نوم یادیږي. هغه سیمه ګوتیک سیمه چې ده هغه نو د 2000 کالو لپاره د بارسلونا مرکز بلل کېده. یو وخت رومیانو چې حکومت درلود دا سیمه مرکزي سیمه وه، ګوتیک سیمه چې د څنګو ته یې دا کوڅې به ووینئ درته وبه یې ښیم. منځ کې هغه مشهوره کلیسا هم شته. وروسته بیا په 14 او 15 پیړۍ کې په همدې سیمه کې حکومتي ودانۍ جوړې شوې. یوه کوڅه یې دغه ده، دې ته ورته نورې تنګې کوڅې هم لري. او همداسې غځېدلي دي. منځ کې بیا واړه رستورانتونه او کافي شاپونه هم زیات دي د دې کوڅو چې کولی شئ ورشئ وخت پکې تېر کړئ یا دمه پکې جوړه کړئ. نو دغه د ګوتیک محله یا سیمه ده او په همدې نوم یادیږي. زړې بارسلونا تجربه که غواړئ وکړئ نو باید دې کوڅې ته راشئ یا دې کوڅو ته راشئ. یوه کوڅه نه، زیاتې کوڅې دي او دلته پکې وګرځئ. دا نو د ګوتیک کوڅې دي. دا ډول کوڅې په اسپانیا، ایټالیا، پرتګال او روم دغه ځایونو کې ډېرې لیدل کېږي. په ځانګړي ډول د وینیز کوڅې دې ته ډېرې ورته دي. ښه دا ده چې د عمومي کوڅو کې موټر تلای شي. د بېلګې په ډول که اړتیا شي داسې امبولانس خو نور ته اجازه نشته. خو په نورو د داسې وړو کوڅو کې بیا فکر کوم د موټر تګ به سخت وي. همدغه دې خوا ته چې ده دې کوڅو کې هم تورستان ډېر ګرځي. له همدې کبله زیات دوکانونه هم ورته جوړ شوي او هغه شیان خرڅېږي چې تورستان ته جالب وي.
دغه ډول کوڅې جالبې دي. رښتیا دې خوا ته چپ لاس ته هم همداسې ده تنګې کوڅې غځېدلې دي تر ډېره ځایه. نو بس که راتلی دغه رامبله واټ ته ځان راورسوئ او نور پکې وګرځئ. که وړی وي سړی راشي دلته وګرځي او بیا همداسې ولاړ شي د سمندر غاړې ته، نو هغه به غوړي لا غوړي شي. خو اوس چې هوا یو څه یخه ده متاسفانه له لمبلو خوند نه شو اخیستی. دلته بیا د لابوکیریا په نوم یو مشهور مارکیټ دی. که همداسې په ښار کې ګرځئ ممکن ورفکر مو نه شي، خو دا ویل کېږي چې شاوخوا 800 کالو راهیسې په همدې سیمه کې دی او په بارسلونا کې ډېر مشهور دی. ډېر خلک ورته راځي لیدلو ته یې، همداشان سیمه ییز خلک دلته د سودا اخیستلو لپاره په دې کې ترکارۍ، غوښې، خوراکي توکي او مایان او دې ته ورته شیان خرڅېږي. راځئ وبې ګورو. سرپټی مارکیټ دی، غټ ځای دی او ډېر دوکانونه لري او جالب ځای هم دی. خو که د غوښو مښو له بوی سره حساسیت لرئ بیا به ښه وي چې رانه شئ. یو ډول تیز بوی دی د هر شي. ځینې رستورانتونه او بارونه هم شته، خواږه هم خرڅېږي او بس نو دغسې ځای دی او دغه حال دی. تیاره منډیي ده. دا د بارسلونا منډیي ورته ویلی شو. دا خلک مایان ډېر خوري، د سمندر په غاړه دي، نو کولی شئ ډول ډول مایان ووینئ دلته. دا ډول نور دریایي ژوي چې خلک یې خوري او قیمت هم دي که مو پام وي په 90 یورو کیلو دغه شی دي. فکر نه کوم تاسو وخورئ. او دا تور شیان بیا په 90 کیلو دي، 90 یورو 1 کیلو، او دا ډول په 90 یورو. دا هم سمندري ژوي دي ډول ډول. دلته ممکن داسې شیان ووینئ چې تر اوسه مو نه وي لیدلي، جالب دي. راځئ میوې وګورو، میوو قیمتونه څنګه دي. نظر د دې ځای عاید ته چې معاشونه خلک وي چې کم دي، ډېر نه دي، قیمتونه د شیانو لوړ دي، خو ښه با کیفیته شیان دي دلته. وچې میوې
بېلګې په ډول دغه څه شی ورته وایي بادامو غوندې شی دي 26 یورو کیلو او هغه شی په 55 یورو کاجو په 29 یورو پسته دغه پوچه شوې 9 یورو کیلو نو یو څه قیمتي ده خرما 15 یورو بیا هم خلک اخلي پیسه داران هم زیادی په بارسلونا کې دې کې شک نشته او نور خلک چې غریبان دي متاسفانه هغوی به ډېر عاید چې نه لري هغوی به له ستونزو سره مخ وي ځکه دلته پرون مې چې دغه ځوان سره خبرې کولې وې چې د کور کراوې هم ډېرې لوړې دي یو 2 اتاقه کور له 800 900 یورو لوړ دی نو که څوک ډېر عاید ونه لري هغوی داسې هم شته چې له افغانستان خو به نه وي ممکن پاکستان خلک ډېر دي پاکستانیان چې په یوه اتاق کې اوسي 3-4 کسه د یوې کورنۍ غړي یا ملګري ځکه چې عاید یې چې دی هغه نه بس کېږي نو دغې ګرانۍ ته چې سړی وګوري رښتیا هم یا ممکن دلته خاص شیان خرڅېږي له دې خاطره ګران وي ځکه چې هغه هم ډېر راځي تورستان ډېر راځي او نور ځایونه به خلک راځي لری مری او ژبې داسې شیان هم خرڅېږي لری کیلو په 9 یورو دی افغانستان پیسو ته چې واړوي شاوخوا 200 افغانۍ یوه کیلو لری دی نو دا هم سیمه‌ایز بازار La Buqueria یا Mercado de la Buqueria دا شان دلته خرڅېږي هم رستورانت کې ترکارۍ څنګه دي دغه 21 یورو 1 کیلو بادرنګ غوندې شی دي خو بادرنګ نه دي نه پوهېږم نوم به څه وي او ځینې داسې شیان دي چې زه لومړي ځل لپاره وینم لکه دغه دې خواته به چاکلیټ ماکلیټ او دا شیان خواږه نو دغسې ځای دی غټ بازار دی قرار قرار به ووځو نو دا د لا بوکیریا بازار عمومي دروازه ده او وړاندې نو بیا بازار غځېدلی
دا هم د دې ځای د کرسمس مارکیټ دی. جرمني کې خو دا شان ډېر دي خو په نورو هېوادونو کې کم دي. Ahora mismo.